په پېښور کې د بدکارۍ اډې په کوم ځایونو کې دي او دغه ښځې ولې مجبوریږي چې داسې ناروا کارونه کوي؟ قدرمنو دوستانو او د خان کلیک چینل مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. نن تاسو سره داسې معلومات او حقیقت شریکوم چې په پېښور کې د بدکارۍ اډې او د بدکارۍ ځایونه چرته دي. آیا دا رښتیا په صدر او په قصه خوانۍ کې موجود دي او کنه؟ نن تاسو سره د داسې یو ښځې واقعیا او معلومات شریکوم چې تاسو به په اورېدو باندې هم حیران شئ چې آیا په پېښور کې ولې داسې بې شرمیانې او غلط کارونه شروع دي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا څومره ګراني زیاتیږي، نو خلک هم مجبوریږي چې مختلف قسم کارونه وکړي او په دې کې زیات وخت داسې هم مخې ته راغلي دي چې د پیسو لپاره خلک هم وجل شوي دي. خو په دې کې یوه بله لویه ګناه چې د خلکو نه کیږي هغه دا ده چې زیاتره ښځې دغه غلط کار ته مجبوره شوي دي. همدغسې یوه ښځه وایي چې زه د ډېرې مجبورۍ نه دې کار ته راوتلی یم ځکه چې زمونږ په کور کې د ګټې وټې هیڅ څوک نشته او زما 2 بچي هم دي او زه د هغوی پالنه کوم ځکه چې مونږ ته څوک د الله د رضا دپاره هیڅ څه هم نه راکوي. هغه وایي که زه خیر خیرات وغواړم نو هم مونږ نه خلک د غلط او ناروا کار غوښتنه کوي او نه زما دومره تعلیم شته چې زه د خپل تعلیم په ذریعه باندې پیسې وګټم. نو قدرمنو دوستانو مونږ تاسو له پکار دي چې داسې غریبو خلکو سره مرسته وکړو. په پېښور کې داسې ځایونه ډیر دي خو دغه خلک د ډیرې مجبورۍ نه دغه کار ته راوتلي دي او دغه کارونه کوي ځکه چې دا یو پلید او غلط عمل هم دی، معاشره ورسره هم خرابېدلی شي. نو موږ تاسو له پکار دي چې داسې خلکو سره د الله د رضا لپاره مرسته وکړو، نه دا چې هغوی سره صرف د هوس پوره کولو لپاره مرسته وکړو. داسې نه ده پکار. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو او پیغام خوښ شوی وي. ضرور در سره دا ویډیو لایک کړئ، خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.